د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د والیبال ټورنمنټ چې 14 ورځې وړاندې پیل شوی او 21 ټیمونو پکې ګډون کړی و. د امام صاحب ولسوالۍ د خروالۍ ټیم لومړی او ګورګوري ټیم دویم ځای خپل کړ. د دې ټورنمنټ په پایلوبه کې د دغه ولایت د سپورټ او بدني روزنې رئیس قاري عزت الله سینان او د ورزش د برخې مسؤلینو هم ګډون کړی و. سرلانه ټورنمنټ 21 ټیمونو پکې اشتراک کړی او د 21 ټیمونو نن 2 ټیمه فاینل ته ووتل او د ښاروالۍ ټیم برنده سو. هدف د موږ د دې لوبو نه دغه د تشویق د ځوانانو چې دې لوبو ته تشویق سي او لا وهڅو او موږ ورته خدمت وکړو. چې نن تقریبا تر 2000-3000 کسان د هر ځای نه راغلي د هر قوم نه د هر قبیلې نه د دې لپاره دلته اشتراک کړی نو ټول خوشحاله و. په ورته مهال لوبغاړي د یاد ټورنمنټ په ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه او ورته سیالۍ د ورزش په ودې او د ځوان لوبغاړو په هڅولو کې اغیزمن یاد کړ. بازیکن که است در هر تورنمنت که است خود را چیز میکنه، در مردم آموخت میکنه و دیگه در بین مردم بازی میکنه، خود کنترل بازی را یاد میگیره، دیگه استرس خود گم میکنه، دیگه ورزشکار دیگه ترقی میکنه. واقعا په پورې لوبې وي د 21 ټیمونو ترمنځ قهرماني اتلولي اسانه کار نه ده. دا د لوبغاړو په زحمت او خوارۍ سره کیږي. واقعا زموږ لوبغاړو نن ښه لوبه وکړه او د قهرمانۍ جام یې لاسته راوړ. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ورزشي سیالیو ترسره کېدل د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ لامل شوی او له اسلامي امارت څخه مننه کوي چې ورزش ته ځانګړې پاملرنه کوي. میاین اینجا یک روابط اجتماعی برقرار بکنه، میاین ذهن خود را آرام میکنه، جسم خود را آرام میکنه، وضعیت روحی خود را تغییر میده، کاملا در یک فضای آرامش میرن. این فواید ورزش است. زمونږ غوښتنه د مسؤلینو نه دا ده چې دغسې برنامې او دغسې ټورنمنټونه دې ډېر کړي تر څو د لوبغاړو د تقویې او د سالمې روزنې لامل وګرځي په جامعه کې. دا په داسې حال کې ده چې د امنیت په تامین سره په کندوز ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا ورزش ته تر بل هر وخت زیاته شوې ده.